سرک زندگی. نامراده جنۍ د ژوند کیسه. ژوند مې ټول په ستونزو او غمونو کې تیر کړل. اوس مرګ ته منتظر یمه. دا چې څنګه نور په کیسه کې واورئ. ریښتینې کیسه. مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو. هیله لرمه چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، منندوی به مو یمه. نننۍ کیسه داسې شروع کیږي. زما مستعاره نوم شیرینه ده. زه یو غریبه کورنۍ کې پیدا شوی یمه. یو ورور مې و چې زما څخه کشر و. زه لا ماشومه ومه چې زما بدې ورځې شروع سو. پلار مې مریض شو، هغه هم فلج. ځان ته یې تکان نشو ورکولی. ورو ورو ورځې تېرېدل. مور مې د پردیو کورو کې کار کول، جامې یې وینځل او صفاکاري یې کول. خو موږ ته حلال روزي ګټل. موږ پیسې نه درلوده چې د پلار درملنه وکړو. مور مې هر سهار وختي له کوره وتله د کار پیدا کولو لپاره. زه مکتب ته تلمه. کله چې د مکتب څخه راتلمه د پلار خدمت مې کول. پلار مې ورور او خور نه درلوده، یوازې و. او مور مې یو ورور یو خور درلوده چې ماما مې خپل صباح او بیګا ته حیران و. زما مور سره مرسته نشو کولی. موږ ډېر سخت ژوند درلوده. خو زه او ورور مې کم کم غټېدلو. پلار مې بدن یې ټول زخمي بستر شوی و. یو شپه چې زه خوب کې ویده ومه د ژړا آواز راغی. زه ویښه شومه، لاړم، ګورمه چې پلار مې زنه تړلې ده. د کوټې کونج کې پروت ده. مور او ماما مې سر ته ناست دي. پلار مې مړ شو. خپلو خپلوان راټول شو. زما پلار یې ګورو کفن کړل. د پلار د مرګ څخه وروسته ما مې خپلې مور ته ویله: مور جانې، زه نور مکتب ته نه ځمه، کار کومه. مور مې راته ویل: نه لورې، ته مکتب ته لاړه شه، زه ګټمه. ما ویل نور نه غواړم. هغه وخت کې زه نهم صنف کې ومه. د کار په لټه کې شومه. زما د مور یو لرې خپلوان و، ډېر غټ مامور و په دولت کې. هغه ته لاړمه. هغه زه یې په یو ریاست کې شامله کړمه. نور مو ژوند لږ لږ ښه شو. رښتیا زه د ځان په هکله تاسو ته ووایمه، قد مې جګه ده، رنګ نه توره یمه. ځکه د وظیفې په دوران کې څوک راته د واده وړاندیز ونه کړل او نه زما پام مینه کولو ته و. طالبان راغی کابل ته. کابل یې طالبان ونیو. زه کور کې کېناستمه. هلته زما تشویش نه و، ځکه چې ورور مې زلمی شوی و، کار یې کول. ورور مې د کابل څخه یو لرې ولایت کې کار کول. زه او مور مې یوازې کور کې وو. یو ورځ چې ورور مې نه و، دروازه ټک ټک شو. ما حمام کړی و. د حولي لمر ته ولاړه ومه چې ویښتان مې وچې شي. کله چې د دروازې ټک ټک آواز راغی، زه لاړمه دروازې ته. خلاصه مې کړه چې یو ځوان هلک ولاړ ده. شنې سترګې، توره ږیره او تور پټکی و.
ما هغه ته وکتل. زړه کې مې یو احساس پیدا شو چې تر اوسه دغه احساس مې نه درلوده. هغه ځوان په لیدلو خبرې مې ونه کړه. نه هغه خبرې وکړه. ما کتل چې د مور آواز مې راغی. ویله شیرینې دروازه کې څوک وه؟ ما زر دروازه بنده کړه. راغلمه. مور مې راڅخه پوښتنه وکړه څوک و؟ ما ویل هېڅوک نه و. نور هغه ځوان زما په خیالاتو کې ګرځېده. ما ویل چې دغه ځوان بیا چیرې وګورمه. څو هفتې تېرې شو. ورور مې راغی. ورور مې ماته ویله شیرینې یو طالب دروازې شاته نه و راغلی. ما ویل وروره طالبانو سره اړیکه مه نیسه. ورور مې ویل نه هغه طالب ماته وعده راکړی چې ماما ته مې د ابادي اجازه اخلي. رښتیا ماما مې ځمکه اخیستی و. دولت نه پرېښوده چې آباد کړي. بیا هماغه ځوان طالب ورور ته مې ویلی و چې زه ورته جواز اخلم. زه خوشحاله شومه چې بیا هغه ځوان ګورمه. سبا ته ورور مې راغی راته ویل شیرینې نن میلمه لرم ډوډۍ وکړه. ما ویل څوک ده؟ هغه راته وکړه هماغه طالب ده. زه ډېره خوشحاله شومه. زر زر مې اشپزي خلاصه کړه چې میلمه راغی. ما ولیده چې هماغه ځوان و. وروسته له هغې څخه کله کله زموږ کور ته راتله. یو وارې چې ورور مې نه و دروازه یې ټک ټک کړه. مور مې لاړ او هغه طالب یې کوټې ته راوسته. دواړه ډېرې کیسې یې وکړه. هغه طالب زما مور ته کیسه وکړه چې زما پلار غټ تجار ده. کورنۍ مې پاکستان کې ژوند کوي. دلته په کارته پروان کې مونږ کور لرو. هغه کور مو خالي پروت ده. تاسې هغه کور ته کډه وړئ؟ مور مې په خندا شوه. ویله ولې نه ځو؟ د کرایې څخه هم بېغمېږو. سبا ته یې د کور کیلي راوړه. لاړو. 3 منزله کور چې لکه قصر غوندې و. هغه طالب مور ته مې ویل ادې جانې 3 منزل کې ما یو کوټه نیولی. نور زه نه راځم تر څو تاسې راحت دلته ژوند وکړئ. مور مې ورته ویل زویه راشه مونږ 3 نفر یو په دې لوی کور څه وکړو. خو طالب لاړ نه پاتې شو. طالب عادت ډېر سنګین او نرم انسان و. مګر په حقیقت کې هغسې نه و. پس له واده بیا اصلي څېره یې ښکاره کړه. څو ورځې تېرې نه وو چې مور څخه مې زه یې خواستګاري کړمه. مور مې ویله چې ته خو ښه ځوان یې ښه اخلاق لرې. شیرینې ته ووایمه که هغه قبوله کړه ولې نه درکومې. ما اوبه ویسته له څاه څخه چې طالب ما خواته راغی. راته یې وویل مثبت جواب ورکړې ځکه زه تا سره مینه لرمه او دغه ټول کارونه مې ستا لپاره کړي. همدومره خبرې وکړه او لاړ. کله چې مور مې ماته ویله ما قبوله کړه. زه یې ورکړمه او مور مې نه غوښته چې مصرف وکړي. یو ملا یې راوسته زما نکاح یې وکړه. وروسته له واده لږ لږ زما خاوند زه یې وهلمه. ښه عادت یې نه درلوده. خو ماته خاوند مې ډېر ګران و. زه امیدواره شومه.
زما د مور خپلوانه وه، هغوی کور لټول، کور یې پیدا نه کړه. زما مور ته یې ویله چې موږ هم همدغه کور ته راځو. مور مې ورته ویل راشئ، لوی کور ده. زما خاوند هم قبول کړه. د هغوی کډه راغی. اول منزل کې هغوی ژوند کول، دویم منزل کې موږ، او دریم کې هیڅوک نه و، خالي و. زما خېټه ډېره غټه شوه، له جای څخه نه شوم ښورېدلی. ټوله ورځ په کوټه کې به وم. زموږ خپلوانه چې اول منزل ته کډه راغلی و، هغه یو نوې پیغله شوې لور درلودله چې شیما نومېدله. هغه د 15 کالو وه. هماغه شیما زما خاوند سره اړیکه نیولې وه. خاوند مې هم په پلمه له کور څخه وته، بیا دریم منزل ته تلل او شیما ورته تله. زه بې خبره وم. زما زوی پیدا شو. کله چې زه زرچه شومه، زما د خاوند پلمه جوړه شوه. زما مور ته یې ویل ادې جانې، شیرینې په ماشوم ساتلو او تړلو باندې نه پوهېږي، ته ورته ور زده کړه. همدغه کوټه کې شیرینۍ سره ویده شه چې زما زوی ژوبل نه کړي. مور مې هم ما سره ویده کېدله. خو زما خاوند دریم منزل ته تلل او نیمه شپه شیما ورته تله. دواړه عشقبازي یې کول. زما زوی د 1 میاشت شو. یو ورځ خاوند مې ناست و کوټه کې، ما خپل زوی تړل. ما ته یې شور وکړه چې ته نه پوهېږې زوی مې ژوبل نه کړې. مور مې ورته ویله اوس شیرینۍ زده کړی، نور ته خپلې کوټې کې ویده شه، زه خپل کوټې ته ځمه. دغه خبره زما په خاوند ډېر بده ولګېده او غوسه شو. داسې خپه شو چې ځان سره مې فکر وکړ چې ولې خاوند مې دومره خپه شو. خو ورنه پوښتنه مې نشو کولی، ځکه له خاوند څخه مې زه ډېره ډارېدلمه. زه یې په تشه خبره وهلمه، ځکه ورنه ډېره ډارېدمه. شپه سو. خاوند ته مې ویل چې راشه په تخت څمله. هغه راته ویل زه لاندې ویده کېږمه. زه هم ویده شومه. ما ورته ویل چراغ ګل کړه، داسې خوب راځي، نن هېڅ نه یم ویده شوې. خاوند مې هم زر جګ شو، چراغ یې ګل کړل. ما ځان په خوب واچول. نیم ساعت لا تېر نه و چې خاوند مې جګ سو. زما خواته راغی. ما هم زر خور و پف شروع کړه چې هغه فکر وکړي چې زه ویده یمه. هغه نږدې شو، ولید چې زه ویده یمه. غلي له کوټې څخه ووتل. پاس دریم منزل ته لاړ. ما کتل چې 10 دقیقې لا تېرې نه وې، شیما غلی غلی زینو کې پورته شوه. هغه هم لاړ دریم منزل ته. زه بیخي حیرانه شوې ومه. درېدلی نه شومه. په خاپوړو باندې زینې ته پورته شومه چې د کوټې چراغ لګېده او د زګروي آواز راتله. خپل خاوند نه زه ډېر ډارېدمه، ځکه زه یې په سوک پر سر وهلمه. ما ځان سره ویل زه ځم ګورم، هر کار چې راباندې وکړه ودې کړي. لاړمه، دروازه مې خلاصه کړه. ګورمه چې دواړه لوڅې دي، جامې نه لري. خاوند مې زه یې ولیدلمه.
راغی زما د ویښتانو څخه ونیول او راته یې ویل غږ دې ونه باسې، که غږ دې ووتل مړه کوم دې. ما هم خپل غږ بند کړل. خاوند مې ماته وویل اوس وګوره. لاړ شئ ما سره زما مخکې سکس وکړه. کله چې خلاص شو ما ته یې ویل ګوره که بل کس خبر شو ورور دې درته وژنم پوه شوې. ما ویل سمه ده. راغلم خپل کوټې ته. له ډاره ژړلی مې هم نه شو. سهار شو چې مور مې زما کوټې ته راغله. مور مې زما مخې ولیده چې ټول شین و. مور مې ویله وی الله دې لاسونه مات کړي، دغه زرچه ښځه یې هم وهلې ده، ظالم سړی. مور مې د اصلي قصې څخه خبره نه وه. خاوند مې پس له هغه راته ویل شیرینې شیما امیدواره ده ښه کله چې ماشومې پیدا شو ته به فرزندي اخلې او شیما دې ورور ته ورپه نکاح کوو. ما ته یې ویله چې دغه خبر خپل مور او ورور د شیما مور ته هم وکړه. ما ویل ښه ده، ځکه ما خپل خاوند پیژندل چې ډېر ظالم سړی ده. باید هره خبره یې قبوله کړمه ځکه زورور و. له هغې څخه وروسته زما خاوند خپل کار ازادانه کول. شیما یې زما کوټې ته راوستله او زما مخکې ورسره سکس کوله. تر هغه وخت چې د شیما ماشوم پیدا سو. ماشوم یې یو جلککی و. هغه جلۍ یې ماته راکړه او شیما یې زما ورور ته ورپه نکاح کړه. کله چې ورور مې نکاح وکړه ما خپل ورور ته ویل ورور جانه ته کډه وکړه له دې کور څخه. ورور مې هم کډه وکړه. ورور مې له دې خبرو څخه خبر نه و ځکه هغه یو لرې ولایت کې کار کول. ډېر ځنډ ځنډ کابل ته راتلل. ورور مې کډه وکړه خو زما بدبختي زیاته شوه. زما د خسر کورنۍ هم پاکستان څخه راغی. خاوند مې لاړ خپل د پلار کره. خاوند مې 4 پیغلې خویندې درلودلې. هغوی ما سره ټوله ورځ جنګونه کول. بیا زما خاوند زه یې وهلمه. نور د خاوند وهل خوړل راته عادي خبره شوې وه. ما کره دویم زوی مې هم پیدا شو. زما وضعیت ډېره خرابه وه. یو نیستي خاوند مې کار نه کول او بل خوا د خویندې جنګونه یې وه او بل خوا د میړه وهل وه. خاوند مې تصمیم ونیو چې اروپا ته لاړ شي. خو رښتیا هیره مې نشي خاوند مې مخکې له دې چې اروپا ته لاړ شي یو ورځ ما ته یې ویله شیرینۍ جنۍ تیاره کړه بازار ته یې بیایمه. ما خپله لور تیاره کړه. خاوند مې لاړ او زما لور یې هم بوتله. خو یو هفته ورک شو کور ته رانغی. ما ډېر ژړل خپل لور پسې. خواښې او خسر ته مې ویله چې زما لور یې چاته ورکړی ځکه خاوند مې نه راځي. خسر مې ویل زوی مې دومره بې غیرت سړی نه ده. کله چې یو هفته تیر سو خاوند مې راغی خو لور مې ورسره نه وه. ما ویل زما لور دې څه کړه؟ هغه راته وکړه
ستا لور نه وه، تا ښه نه ساتله، ځکه ما هغه جمیلې ته فرزندي ورکړه. جمیله زما د خسر د کاکا لور وه، ډېره مالداره وه، ټول اولادونه یې اروپا کې ژوند کوه. زما خاوند د جمیلې لور سره اړیکه درلودله. بیا مور جمیله په بدل کې زما لورې زما خاوند څخه غوښتی و. خسر مې زما خاوند ته ویل که جلۍ را نه ولې نور کور کې دې نه پرېږدمه. خاوند مې مجبور سو زما لور بیرته راولي. کله چې زما لورې راوستله، لور مې ډېر پاکه، منظم، قیمتي جامې پر تن، د سرو زرو ګوشواره په غوږونو کې. ما ډېره حیفي شوه چې ای کاش ما خپل لور پسې نه ژړل، کاشکې زما لور جمیلې سره تل پاتې وای. خو زما د لور دیدني او بدبختي پاتې وه. خاوند مې لاړ اروپا ته. په 2 هفتو کې یو اروپایي هېواد ته ورسېده. خاوند مې په اول کې ډېرې پیسې راته لېږل چې ما ورباندې یو کور واخیسته. د کرایې څخه بېغمه شومه. خو زما یو لیور راسره همسایه سو. د هغه ښځه او زما لیور دواړه راسره جنګونه کول. رښتیا زما د خاوند کورنۍ ډېر بده او جنګي کورنۍ ده. نور جنګونو سره آموخته شوې ومه. کله چې کور مې واخیسته، نور خاوند مې راته پیسې لږې لېږل. مثلاً یو میاشت کې 100 یورو یې لېږه چې هغه سره ګزاره وکړه. زموږ ګزاره هغه سره ګران و، خو بیا هم ما خپله روزګار تېروله. مور مې زما ورور سره ژوند کول. د هغې څخه زما خاطر جم و. یو ورځ زما لیور وارخطا زموږ کور ته راغی او راته یې ویل شیرینې ته آماده شه چې ورور کره دې ځو. ورور دې مریض ده. تا بیایم ورته. ما ته تعجب ښکاره شو، ځکه زه یې هېڅکله ورور کره نه پرېښودلمه. حتی د اختر په ورځ هم زه یې ورور کره نه پرېښودلمه. ما فکر وکړ چې کوم ورېره مې البته مړه شوې یا مریضه ده. زما ورور په خیال کې مې هم نه و. لاړمه ورسره. ګورم چې زما ورور زنی تړلی او کوټې منځ کې پروت ده. د هغه په لیدلو سره ما ضعف وکړه. کله چې په حال سومه ګورم حقیقت ده او ورور مې مړ شوی. د ورور د مرګ څخه وروسته ورېنداره مې شیما راته ویله شیرینې ته خپل ورېرونه واخله، زه بل واده کومه. زما ورور 3 لورانې او یو زوی درلوده. ما شیما ته ویل شیما جانې زه خپله یو مړۍ ډوډۍ ته احتیاجه یمه، ورېرونو ته مې څه ورکړمه. یوازې مې خپل مور ځان سره راوستله او زما ورېرونه د شیما مور واخیستله. مور مې د ورور د مرګ څخه مې وروسته ډېره مریضه شوه. پیسې مې نه درلوده چې تداوي مې ورته کوله. له ډېر سوچ او غمونو څخه په ما سکتې مغزي راغی. 2 هفتې په کوما کې ومه. کله چې جوړه سومه یو طرف د بدن مې فلج و. بیا کرا ښه شومه. بیا مې مور مړه شوه.
ژوند نه زه ډېر ستړی ومه. جګ فشار، جګ شکر مې درلوده. خاوند مې ډېر کلونه چې اروپا کې و، حتی ما سره په موبایل کې هم خبرې نه کول. کله چې زنګ وهه خپل زوی سره خبرې کول. خاوند مې هماغه اروپایي هېواد کې یو ایراني ښځې سره واده وکړه او د هغه څخه یو زوی هم لري. زما د بدقسمتي له وجې څخه پر ما باندې د دویم ځل حملې مغزي راغی. په دې حمله کې زما یو لاس او یو پښه مکمل له کاره پاتې شو. پیسې مې نه درلوده چې درملنه وکم. همداسې پاتې شو. زما خاوند ډېر بې غیرت انسان ده. د کور د مصرف لپاره هم سمې پیسې نه لېږل. زما مشکل د سړه هوا سره ډېرېدل، مګر خاوند مې د ګرمولو لپاره څه نه اخیستل. زما مریضي ډېره شوه. مشر زوی مې خپل پلار ته ویل: پلاره، ما تر اوسه ستا څخه پیسې نه وغوښتې، خو اوس درنه غواړم. پیسې راته ولېږه چې خپل د مور درملنه وکړم. خاوند مې ویل سمه ده، خو خاوند مې دروغ ویل. ټلیفون یې کټ که. نور زما د زوی زنګ یې نه جګول. زما زوی مجبور شو خپل کاکاګانو ته ووایي چې پلار مې زما زنګ ته جواب نه کوي، تاسې ورته زنګ شئ. لیور مې زما خاوند ته زنګ ووهه. خاوند ته مې ویل چې ښځه دې ډېره مریضه ده، پیسې ولېږه چې درملنه وکړي. خاوند مې ورته ویل: زه څه لیونی یم چې شیرینې ته پیسې لېږم، ولې په هغه پیسو باندې بل واده نه کوم. خاوند مې په ما باندې ډېر ظلمونه کړي، خو سره سره بیا هم راته ګران ده. اوس د مریضۍ په بستر کې پرته یمه. ډاکټران راته ویلي چې نور د رغېدو امید دې نشته. زه هم مرګ ته انتظار یمه، خو یوازې زما زړه اولادونو ته مې سوځي، چې پخوا بې پلاره وو، اوس بې مور هم کېږي. دغه خپل د ژوند کیسه وایمه او لور مې راته لیکي. د سترګو لوڅولو توان هم راکې نه ده پاتې. دومره ضعیفه شوې یمه او تل الله ته دعا کوم چې الله دې د ټولو بندګانو قسمت ښه کړي. دا و زما د ژوند کیسه، د کیسې پایله. ګرانو اوریدونکو، دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.